خوشاله پدې ما چې دې فلم کې مې دوه هیروینې دي دوه ستا پکې دوه هیروینې دي او کنه ولې نه یو دا هیروین ده او یو دا هیروین ده ډېر ښه فلم جوړیږي جی او د دې ډایرکټر شانزیب صاحب دی او ارباز صاحب پکې هیرو دی او د موږ چیما صاحب هم پکې ډېر ښه کرکټر دی مین ویلن پکې هغه دی او عمران صاحب هم پکې شته محمد حسین هم پکې شته اچي خان هم پکې شته خرچه 3 लाख रुपए ده پورا 50 تقریبا چې 50 خزې راوستي دي نو 50 خزې دي نو د هغې حساب واچوه د لوکیشن حساب واچو د اکټرانو واچو د کانې واچو نو دا پورا 3 लाख रुपए نن لګي نن 3 लाख रुपए او د ما پکې دوه خزم راته میلاو شوې دوه هیروینې دا خشته هیروین ده او دا لږه غونتې ماټه غونتې ده او کنه دوه خزې به وساتې او کنه دوه خزې بس او یو بله خبره واوره په دې فلم کې پورا 50 خزې راغوستې دي بلې الو 15 نه پورا شپږ فلمونه ورته میلو شو د شیخ اکرم فلم کې مرا روان دی انشاءالله تعالی او د ارباز صاحب فلم کې کوشش کیږي چې انشاءالله تعالی چیما پکې راشي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو مراد علی کټلنګ ما د فرواز ټي وی لخوا او موجود ما یو وار بیا په لاهور کې د فلم پیښور زما دی په سټ باندې قدرمنو د دې فلم ریکارډینګ ډیر په تیزی سره روان دی د دې فلم رائټر چې کوم دی هغه جنگریز صاحب دی ډایرکټر دی شانزیب صاحب دی او دا پروډوسر اسلم بالله صاحب دی د دې فلم ریکارډینګ ډیر په تیزی سره روان دی کې رحمان لالا موجود دی موږ کوو د پښتو هر فلم کا د اردو کې د پنجابي کې د پښتوي او چې فلم ریکارډینګ شروع رحمان لالا مخه موجود دی تر بغیر فلم نه جوړیږي د سره د مسلو خبر کو نن ډیر زیات خوشاله نه پته نه سکی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه روړه خې رحمان لالا ډیر زیات خوشاله سکی خوشاله پدې ما چې دې فلم کې مې دوه هیروینې دي دوه ستا پکې دوه هیروینې دي او کنه ولې نه یو دا هیروین ده او یو دا هیروین ده دستا هیروین دی او کنه ماشاءالله یار یو دي ځوان جینې د بل دی لګا او یو بل خبره واوره په دې فلم کې پورا 50 خزې راغوستې دي بلې او داسې ما اوریدلی چې دې فلم کې اوس چې کومه غانه ده دې کې غالبا چې یو سیکنډ هیروین پکې واده دی پای کې باندې تقریبا 3 लाख रुपए خرچه راغلی دي کې څومره حقیقت دی دا بالکل حقیقت دی چې په دې نن خرچه 3 लाख रुपए ده پورا 50 تقریبا چې 50 خزې راوستي دي نو 50 خزې دي نو د هغې حساب واچوه د لوکیشن حساب واچو د اکټرانو واچو د کانې واچو نو دا پورا 3 लाख रुपए نن لګي نن 3 लाख रुपए او د ما پکې دوه خزم راته میلاو شوې دوه هیروینې دي تپوس ته وکړه तो ये वाकई आप इसकी हीरोइन है जी जी बिल्कुल हीरोइन है इसकी मैं अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है बुरा तो नहीं लग रहा कि इतना बूढ़ा आपका हीरो हाँ जी हाँ जी नहीं इससे भी पूछो साहब जी इससे भी पूछो वाकई ये सच बोल रहे हैं ये सच बोल रहा है बहुत अच्छा हमारा हीरो है इसके बिना तो हम कुछ भी नहीं ये मैं सही कह रहा हूँ जो जिस फिल्म में रहमान लाला नहीं हो ना तो वो फिल्म बेकार है او دا ډېر ښه فلم جوړیږي جی او د دې ډایرکټر شانزیب صاحب دی او ارباز صاحب پکې هیرو دی او د موږ چیما صاحب هم پکې ډېر ښه کرکټر دی مین ویلن پکې هغه دی او عمران صاحب هم پکې شته محمد حسین هم پکې شته اچي خان هم پکې شته دې فلم کې هیروین څوک تا دې کې هیروین جی مهک نور ده ها جی مهک نور ده او دې کې به ډېرې ښه آیډیا خلکو ته ملاویږي دا فلم به لازمی ګورئ چې په کومه سلیمه مو لګېدو نو د مارونو دا فلم به لازمی ګورئ ولې چې دا فلم ډېر خشته فلم دی او د دې فلم نوم څه دی خبرې پیښور خو د ما دی که نه او که نه یار د دې نه مخکې فلم جوړ شو ملنګي پای کې هم ته وې نه بعد جانان جوړ شو هغې کې هم ته هغه ډېر سپر هټ کامیابي حاصل کړه خو شکر دی د الله جانان فلم خو زمونږ عثمان صاحب جوړ کړی و چیما صاحب پکې ډېر ښه کار کړی و جهانګیر صاحب پکې ډېر ښه کار کړی و او موږ هم پکې کار و خو موږ وروستو باډي ګارډ ولاړ وو ښه ولې چې فلم ډېر ښکلی فلم و چینج فلم و ګانې ډېرې ښه وې سپر هټ ګانې او د هغې په ګانو باندې 10 लाख روپۍ لګېدلي 10 लाख نو فلم بخني میزو کې دومره خو چې خلکو ورته ډانسونه وکړه نو فلم خلکو وکتو فلم خلکو جهانګیر
هیرو خلکو دغه کو هغه کامیاب فلم د کامیابۍ نه بعد ډېرو پروډوسرانو فلمونه شروع کړل. سید تاکالي صاحب هم تقریبا فلم شروع کړ، ارشد صاحب هم شروع کړ، دا د یو دا فلم هم شروع دا د منګه یو فلم بلم شروع شو دغه بم لازمي ګورئ رشکې ډېرور او هغه تیار شو باغې کې چې چیمه ډېر خرول دی پکې ویلن هم دی بیا انټرول کې هیرو کېږي او ډېر ښه کرکټر یې کړی دی. دا فلم به لازمي ګورئ ارشد سلیما باندې. دا فلم ملنګینا د جانان د کامیابۍ نه بعد اصغر اچیما ته تقریبا چې 4-5 فلمونو نه 4-5 نه پورا شپږ فلمونه ورته ملو شو. د شیخ اکرم فلم کې مرا روان دی ان شاء الله تعالی او د ارباز سے فلم کې کوشش کیږي چې ان شاء الله تعالی چیما پکې راشي. د فلم کې ستاسو کریکټر خرجتا خو شوی ما سره پکې 2 هیروین ما سره پکې 2 هیروین کنه چې دا وګوره ولاړې دي عوام تخکاری چې دا دواړې به هیروین دي. دا خشته هیروین ده او دا لکه غونته ماټه غونته ده او کنه دوه غزي مو ساتي او کنه دوه خزه بساتو ولی دا فلم به لازمي ګورئ او دا 2 هیروین به هم ګورئ د ما سره او بیا به راځو ان شاء الله. تاسو رونو سره ملاقات هم کیږي تاسو سره به خبرې هم کیږي او د ما چې څومره پښتانه رونه دي هغه زنده باد او الله آباد لره او الله کامیاب لره او الله تام کامیاب لره. دا فلم به تقریبا 16 ورځو کې دا مکمل دا فلم ان شاء الله تیار دی بس 2 ورځې نور ټاکی ده او بل ورځ دی وینډ اپ ته ان شاء الله او نن غانم د پکلا نن په غانا دا ها ان شاء الله. دا فلم خو ډیر ور بجټ شي دا تقریبا ځکه چې دغه د فلم باندې یو غانا باندې 3 لک روپے خرچ راځي داسې میوزیک شو داسې خو ډیر های بجټ فلم شي کنه. دا فلم جی ډیر هغه شو پیسې و په زیاتې لګولې چې نن ډیر زیاتې خزې تاسو یې ګورئ چې تاسو په خپل کیمرا کې وګورئ رستو ته چې غانا شروع شي د واده غانا ده ډیر ښکلې غانا ده ان شاء الله واده محفل دی نو دا غانا به تاسو ګورئ لازمي. زه به کوشش کوم دا چې خزو چې څومره فیمیل لای وز انټرویو کوم او ان شاء الله نو دا منګ رور دی دا انټرویو به لازمي ګورئ ولی چې د بار د منګ پر سټونو باندې راځي او د خلکو نه انټرویو علي نو د تم څه وانته خیال کوي ولی ځام د منګ رور بای دی او د خخه انټرویو نه علي او نن سبا چې انټرویو نه نو هغه فلم کامیاب نه لري. هغه فلم د پاره لازمي انټرویو پکار ده او رشکې ډیر ورم زنده باد ولی جام خ فلم جوړ شو پاره کې مې عمران دی رشکې والا ډیر ورکه او چیما صاحب دی د منګ شاهد خان دی پکې او هغه کې محمد حسین سواتی دی نو فلم ښه جوړ شوی دی هغه رونه دونه والا فلم دی نو لازمي به ګورئ پارشد سینما باندې. آرټیکل ډیر مننه رحمان الله قدرمنو رحمان الله سم خبرې وکړه د پکې دام وی چې زما سره پکې 2 هیروین دي چې نه کوي وکي زما په خیال چې دا پړم بي ځل داسې وشو چې رحمان الله ته پکې 2 جنګه ملاو شو 2 هیروین ته ملاو شي دا د یو های بجټ فلم دی نه چې کوم غانا د سونګ دی دا د یو جنې پکې واده دی ارباز خان غالبا چې خور ده په دغه باندې تقریبا چې 3 لک روپے خرچه راغلی په دغه غانا باندې ما به دا کوشش چې دغه څومره جنې د غینه انټرویو کوم خو تقریبا 40-50-60 جنې دی دا ټول غزرشم کولی بهرحال یو څو پکې زو کما نو دا فلم دی یو های بجټ فلم دی دا ډیر ښه فلم دی د ریکارډینګ شروع دی ډیر زر به دا مکمل شي او بیا به تاسو په سینما باندې ګورئ.